لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ہجرت چې کوم واقعه و د هغې سره کوم مسائل متعلق و د هغې بیان هم شروع کړی و. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنابر راجح قول دا رجب دغه څه ورته وایي د دې سفر چې دا مونږ ورته د چورې میاشت وایو د سفر په 20 تاریخ دا مکې مکرمې نه وتی و. 3 شپې نبی علیہ السلام په غار ثور کې تیرې کړې 20 30 او یو کم 10 او د ربیع الاول په لومړي تاریخ د غار ثور نه روان شو. د ګل ورځ وه. د ګل په ورځ نبی علیہ السلام د غار ثور نه وتی او په 8مه ورځ د ګل په ورځ باندې مدینې منورې ته ورسېد. تلل هم د غار ثور نه چې کله وتېده د ګل ورځ وه او مدینې منورې ته رسېدل هم د ګل ورځ وه. دا راجح قول دی. 8 ورځې نبی علیہ السلام تقریبا په لاره تېرې کړې. مدینه منورې ته چې نبی علیہ السلام ورسېدل ډېرو د مدینې منورې انصارو یې زبردست استقبال وکړ او قبا ورته وایي عوالم ورته وایي دا د مدینې منورې بالایي علاقه و اوچته هلته کې پیغمبر علیه السلام دیره شو په یو خاندان کې چې هغې ته بنو عمرو بن عوف وی چې نبی علیہ السلام هغلته څنګه دیره شو لا مدینې منورې ته نه دي کوز شوی. دا د مدینې منورې نه یو 3 میله بار ځای دی. دغې قوم سره نبی علیہ السلام دیره شو او لومبې پیغمبر علیہ السلام په هغه قوم کې په دغه کلي کې د جومات شروع وکړه. اغا جماعت تا مسجد قبا وی او مسجد تقوام ورتوی ولی ذکر قرآن حکیم کے رب العالمین دا نم دا جماعت پا تقوی یاد کردے دے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا. دلوم بے نبی علیہ السلام پا قبا کی دا جماعت بنیاد کے خود رونو گورے
دا واقع چې زه بیانوم په دې خیال نه چې تاسو ته قصه کوم، د قصې په غرض نه. قرآن حکیم کې د دنیا واقعات دي، د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، او یو ځای نه خدای پاک بار بار دا واقعات ذکر کوي په دې خیال نه چې خلق مشغولی. الله خو خلق نه مشغولی، دې کې ډېر لوی حکمتونه دي، په هغه حکمتونو به لږ ځان پوهوئ. هسې نه چې زه درته دا واقعه بیان کړم او ته وایې یاره د هجرت خشته قصه مو واورېده. نه ګورئ چې کوم مقصد د دې واقعې نه دی هغه مقصد باندې به ګورئ ځان پوهوئ. چې کوم مسایل درته پکې بیانوم په هغه مسایلو به ځان خبروئ. نو دې نه دا خبره یو معلومیږي چې یو ځای کې یو انسان کور جوړوي یا دمه کوي نو لومبې د جومات بندوبست کوي. ګوره پیغمبر علیه السلام په قبا کې عارضي دی راوګورئ، مستقل نه. ځکه د قبا نه بیا ته یو څو ورځې پس 14 ورځې یا 40 ورځې پس نبی علیه السلام د قبا نه وتی دی. نو دغه 14 یا 40 ورځې چې قیام کو فورا یې جومات شروع کو. دا لومبې جومات دی چې نبی علیه السلام د هغې سنګي بنیاد کېښود. ولې په مکه مکرمه کې خو بیت الله د مخکې نه و، دا لومبې جومات دی. نو په خپله نبی علیه السلام د جومات سنګي بنیاد کېښود. دې نه دا معلومه شوه چې یو ځای کې کورونه یا آبادي جوړېږي د مخکې نه د جومات جوړ کړي. لیکن زموږ د خلکو طریقه غلطه ده. یو ځمکه به یو سړی به ورشي پکې به ځان له کور والي، بل به ورشي پکې به ځان له کور والي، ښه مزېدار کورونه پکې جوړ شي، علاقه آباده شي، وروسته د جومات غم کوي. داسې ده که نه؟ حالانکې مخکې د جومات غم پکار دی، وروسته د جومات غم کوي. ښه نو چې د جومات غم کوي بیا ځای نه هغه علاقه چې څومره اخو خلکو په کورونو آباده کړه، د جومات ځای نه. نو بیا ځینو یو ته مینت کوي، یاره یو 2 مرلې ځای خو جومات لره، بل ته مینت کوي یاره یو مرله خو پکې ده، بل ته مینت کوي یاره یو 2 مرلې پکې ده. دا 50 کوره کلی چې دی 50 خو کم از کم د یو رکوټي محلې خلک 50 دي. 50 نه د 100 کوره مې که 100 خو خامخا وي که نه. نو دا 100 کوره کله چې ځان له یو کنال ځای اخلي، هر یو کس یا 2 کناله اخلي، نو که دوی د یوې مرلې پیسې یو کس جومات ته ویستې، چې لکه مرله مثلا په 15,000 روپۍ ده، نو 15,000 به هر یو سړی جومات ته وباسي، نو 100 مرلې ځای ته جوړ شو. یره مرلم ډېره د غریبانان یو، نو نیمه مرله ځای وباسه جومات ته. نو بیا هم د 100 کورو جومات په 10 مرلې جوړېږي. 10 مرلې بیا ډېر شی دی. یاره غریبانان یو دام ګرانه ده، نو 4 حصه ده مرلې 2,500 روپۍ په یو کور راځي. نو که دا 100 کوره دا 2,500 روپۍ د اول نه خپل منځ کې سره چنده وکړي، او یا دا فیصله وکړي چې دې ځای کې څوک کور اخلي 2,000 پکې جومات لږدي، او یو ځای پکې هغه مالک سره هم خبره وکړي چې وروره دې ځای کې یو ځای موږ له جومات لم راکړه، او هغه پیسې دا 100 کسان راغونډې کړي، او یو 15 مرلې یا 6 مرلې، ممکن ده چې هغه پټي والا هم پکې مرله 2 مرلې ورکړي، ممکن ده چې باري خلک هم امداد وکړي، او مخکې نه دوی د نبي علیه السلام د سنتو تابعداري وکړي، جومات ځان له برابر کړي. زما په خیال په دې ټوله علاقه کې به د الله برکت نازل شي، د الله رحمت به نازل شي. مونږ خدا سوچ نه کوو چې کوم ښه ځای نه دي، مزېدار ځای نه، د سړک د غاړې ځای نه، هغه مونږ ځان له کور راوالو. د جومات ځای نه، نو بس بیا انتظام نه، یو ته مینت او بل ته مینت. د خپل کور غم شته، د الله د کور غم نشته. د خپل ځان د اوسېدو غم شته، لیکن الله ته د عبادت کولو هېڅ غم نشته. ولې مونږ خو عبادت څه شی نه ګڼو که نه، مونږ خو به دنیا ده او دولت دی او ګټه او پیسه ګټه او پیسه جمع کوه، دولت ګټه او دولت ګټه، ځان له کور جوړوه، بلډینګ جوړوه. نه د خدای غم شته، نه د رسول الله شته، نه د امت فکر شته، نه د دین فکر شته، او نه د مونځ او د عبادت فکر شته. دا فکر ځان کې وروڼو پیدا کړې. زه خو په دې سوچ کې یم، قسم دی که د یو انسان سره دا سوچ راغی چې دا مونځ په ما فرض دی او دا جمع په ما په یو قول کې واجبه ده، یا سنت مؤکد ده یا واجبه ده، دا جمع، نو خامخا به دې د خپل کور د جوړولو نه مخکې د جومات انتظام کوي. او بیا د بدقسمتۍ نه چې زمونږ جوماتونه جوړېږي، نو ځای په ځای باندې کټونه اچولي او په هغې کې سوال او خیر غونډه، او خیر دی که نه، سوال کو. ولې مجبوري ده چې نه کې پسې جوړی. مسلمان خدا سوچ نه کوي چې دا زما کور دی، د خدای کور دی، او ځان له په خپله کوټه باندې 1,00,000 روپۍ لګوم، نو د الله په دې کور کې 15,000 خو ورکړم.
د الله په دې کور کې یو 2000 روپۍ خو ورکم نه، الله له نشته او ځان له شته، دنیا له شته او آخرت له نشته، دام الله له نه دي، دا ته ځان له آخرت له کور جوړی. خو ګورې که مسلمانه سوچ دې پې وکړي نو ښکری به ګرځي په کوڅو کې. د دې ښکرو خو زه سخت مخالف یم. زه ټیک ده که د جومات مخکې څوک کټ واچوي بیا هم ښه خبره نه ده، خو زه څه کوې ورسره، لیکن چې دا سودکي ګرځي او دا ښکری په دوکانونو ګرځي، د جومات بېزتي کوي دا ظالمان، دا قطعا ګناه ده. ځان له د خټو کور جوړی، خدای له د خټو جوړ که خیر. یو رکوټې غوندې د خټو دالان جوړ کړه، د پاسه پې لرګې واچوه، دا هم کافي ده. نو ښکری به ګرځي، بازار په بازار لوډ سپیکر به ګرځي، چندې به ګرځي. څومره لویه ګناه یې وګټله دغه لوډ سپیکر چې چندو والا ګرځي، لوډ سپیکر دا کوي کم خوا لاړه، دا ته خو پته ده. دا چندې والا چې چغې وایي دی به څه خوري، دا 2-3 کسان چې ځان سره د ماشومان ګرځوي په هغې به څه ورکوي. نو وروره دا راته پاک ویم چې 1000 روپۍ دوی چنده وکړي، 1000 روپۍ نو 600 روپۍ سوزکي له لاړې شي. 600 خو ته سوزکي په 600 کم نه اخلي، 600 د سوزکي لاړې 400 پاتې شوې. په هغه 400 روپو کې یو ماشوم له 100 روپۍ ورځ، بل له ماشوم له 100 روپۍ ورځ، 200 ته هلته لاړې، 200 پاتې شوې. په 200 کې 100 جومات ته لاړې شوې او 100 چې هغه څوک چغې وي هغه واغېستې. هغه ډوډۍ موډۍ ته وباسه چې په لاره یې کومې ډوډۍ په هوټلو کې خوړلي. نو د قوم نه غونډې شوې 1000 روپۍ او جومات له پکې لاړې 100 روپۍ. دا ظلم دی که نه دی؟ خدای له جواب ورکوي که به نه ورکوي؟ نو ښکری ګرځول او جومات په جومات کوڅه په کوڅه، ولې دا مسلمانان دي که هندوان دي؟ ځان له کور جوړوي، خدای له نشي جوړولی. نو دا یاد ساتی چې لومبې یو ځای کې سړی آبادي کوي، د خدای کور لومبې. ښه بیا د خدای کور چې جوړوي. اوس وروڼو مونږ زیات نیازبین یو که نبي کریم صلی الله علیه وسلم، نبي علیه السلام په خپله د دواړو جهانو سردار مبارک تیږه لومبۍ راوړه او ویې لګوله. صحابه دي یو تیږه راوړي، حضرت ابوبکر صدیق دي یو تیږه راوړي، یو تیږه راوړي صفونو کې ږدي، او په خپله دومره درنه تیږه یو ځل نبي علیه السلام راواغېشته چې راوچتول یې نه شو، د خېټې سره وجنګېده، په زور یې راوچته کړه، خېټه یې ورتاړمه کړه. صحابه ورمنډه کړي د الله رسوله پرېږدې چې موږ راوچته کړو. ولې وایي زما ثواب تاجت نشته څه، زه به ثواب نه ګټم څه. په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جومات خدمت وکړو، تیږې به یې راوړې او ورسره به یې شعرونه هم وې، لولا الله مهتدینا، که خدای نه وې که نه او د خدای رحمت نه وې موږ به هدایت نه وي موندل. ولا تصدقنا ولا صلینا، نه به مو خیرات ورکړی او نه به مو منځونه کړی که د خدای رحم نه وي. فانزلا سکینة علینا، یا الله په موږ خپل اطمینان په زړه کې موږ ته راواچوې خدایه. وثبت الاقدام الا قینا، او خدای که دشمن سره به مو ملاقات چېرته راغی نو خدای زموږ قدمونه مضبوط کا. دا شعرونه به یې ورسره وې، یو کاڼی به یې راوړه. په خپله نبي علیه السلام یو صحابي فرمایي وی هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه سپینې لیچې مبارک ښکاره کړې وې او تیږه یې پې کلکه نیولې وې. اوس مې وی هغه منظر په سترګو کې دی چې د نبي علیه السلام په خېټه مبارکه باندې هغه ګرده او هغه خړه دوړه پرته وه. په خپله جومات جوړ لومبې عمل جومات جوړول. نو یو به چې کوم ځای کې کور جوړی مخکې به د جومات غم کوې، دویم جومات کې به په خپله خدمت کوې. دا به نه وی چې زه مولی یم، دا به نه وی چې زه خان یم، دا به نه وی چې زه نواب یم. غوره هغه دی چې جومات کې په خپل لاس خدمت وکړي. مزېدار جومات یې جوړ کړه. ښه چې جومات یې جوړ کړه بیا پکې څه وکړل؟ بیا پکې داسې نه کول چې پکې د دنیا غیبت شروع کړه. فورا د دین دعوت شروع شو. خلک راځه او نبي علیه السلام دعوت الی الله ورکوه. یو مسلمانه وه، بل مسلمانه وه، بل مسلمانه وه، او چې کوم مسلمانان دي نو هغې مسلمانانو ته پکې مونځ ښایه، چاته بل چل ښایه د عبادت، چاته بل چل ښایه. جومات څه دپاره دی؟ د عبادت دپاره چې ته پکې الله راضي کې. جومات څه دپاره دی؟ تلاوت دپاره. جومات څه دپاره دی؟ د دعوت الی الله دپاره چې خلکو ته پکې دین وښیې، خلک پکې الله له وبلې. نن زموږ جوماتونه صرف د غیبت اډې ګرځېدلي دي. داسې دي که نه دي؟ زه خو ګورې خبره کوم چې رښتیا خبره کوم، دروغ نه ویم. مولی هم کوي او ته هم کوې. مولا به قبلې ته شا کړي او قوم ته به مخ کړي، او قوم به راغونډ شي مصلې ته او سړی به ګپ شپ کوي او سیاسي ګپ شپ او غیبت او دروغ او یو د یو بد او بل د بل بد او د ټول کلي حالات په یو بل نه زده کوو. اخر خدای له به هم ځو که به نه ځو. ای مسلمانانو، په جومات کې 2 کسه ناست دي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، دواړه یو بل سره ګپ شپ لګوي. حضرت عمر رضی الله عنه قطقان یې راوچت که، یو بل صحابي داسې پې غلې غوندې وویشته
چې هغه پې ولګېد ورته یې وکتل نو اشاره یې وکړه خبرې مو ته نه کړي چې دې خوا راشه فلان کیر دې خوا راشه داسې هم نه وایي چې ویې کتل وی ورشه هغه دوه کسې یو بل سره خبرې کوي مال یې راول هغه سړی ورپسې لاړ هغه دوه کسې راوستل وی ممن انتما د کوم ځای یې وی د طوایف یو جی د طوایف نه راغلی یو وی افسوس او ارمان که میلمانه نه وی که نه اوس به مې دردمن کړی وی دردولې به مې وی تاسو جومات کې خبرې کوئ او بیا د نبي علیه السلام جومات کې او حدیث کې راځي چې کوم سړی مباحه خبرې په جومات کې کوي مباحه د ګناه نه مباحه خبرې چې نه پکې ثواب شته او نه پکې ګناه شته نیکۍ دې خوري بربادوي نو چې د ګناه خبرې پکې وکړي نو نیکۍ به درته کوم ځای ته رسوي نو جومات عبادت لا منځ لا دعوت الی الله لا خلق پکې خدای ته راوبله قرآن پکې چاته وښایه جنازه چاته وښایه منځ چاته وښایه دې دپاره جومات نو 14 ورځې او یا 40 ورځې پکې نبي علیه السلام تېرې کړې نو بیا را روان شو نو یو جومات تلار کې بنو سلمه د هغې قوم ځای راورسېد نو د جمعې پر ورځ ترې ووت را روان شو د جمعې پر ورځ نو په هغه ځای کې چې هغه کم ځای ته نبي علیه السلام راورسېد بنو سالم قبیله ده نو هلته کې د جمعې د مانځه وخت نو نبي علیه السلام لومبې د جمعې مونځ دقلته وکړو دې نه مخکې د جمعې مونځ نه وکړی دقه دی لومبې د جمعې مونځ وشو مکه مکرمه کې خو د جمعې مونځ ممکن نو د هغې وجه دا وه چې کافرانو کوم ځای پرېښودل او په لاره خو سفر و په سفر کې خو د جمعې مونځ په مسافر شته دی نه په قبا کې 14 یا 40 ورځې تېره کړی خو بانډه ده هلته خو د جمعې مونځ کېږي نه نو چې لار کې راغی مسجد جمعه ورته وایي اوس هم هغه جومات شته الله دې مونږ او تاسو ته وښودلی نو په هغه مسجد جمعه کې نبي علیه السلام د جمعې تقریر وکړو او تقریر کې څه وایي ګوره اوس ښه وی ای مسلمانانو د الله نه ویرېږئ ګوره دی الفاظ ای مسلمانانو د الله نه ویرېږئ خدای له به ورځئ هغه عمل وکړئ چې سار له الله ته مخامخ شئ او تاسو پې ملامت نه یې خلق به خدای لذي څوک به خوشحالی او څوک به دا تمنا که چې یا الله که دنیا ته بیا واپس لاړې نو عبادت به ګورې بیا دنیا ته واپس کېدل نشته د خدای نه ویرېږئ او د الله تابعداري وکړئ لکه د خدای یره پیدا کړئ اخرت له خپل غم وکړئ دنیا پرېږدئ او الله خوشحاله کړئ دا تقریر یې وکړو حالانکې د مکې مکرمې نه خپل قوم رایستی یو ګونه لیکن دومره یم شکایتونه که چې د قوم راوویستم ګورې دی نه دي ویلي دا فریاد یې نه دی کړی دیم نه دي ویلي چې په لاره مې ډېر لوی مزل وکړو او ستړی شوی یم دیم نه دي ویلي چې تاسو له راغلي یم ګورې زما امداد به کوئ دیم نه دي ویلي چې ګورې تاسو له رالم او شابه زما خدمت به کوئ دا یو ټکې نبي علیه السلام د خپل ځان د شکایت پوره ټکې نه دی ویلی حالانکې ښه ستړی نبي علیه السلام راغلی دی دا الله د تقوا او د خدای د پرهیزګارۍ تقریر یې وکړو دا غځای نه بیا په اوښه مبارکه باندې سور شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی او صاحب د مدینې منورې خلک استقبال لره ووتل څوک د لارې نه یو غاړه ولاړ دي څوک د لارې نه بله غاړه ولاړ دي او دا ماشومان واړه واړه بچي دا ورته ولاړ دي او صاحب چغې وایي شعرونه وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی ای خلقا په موږ نن د قبا د غرونو د طرف نه د 14مې سپومۍ راښکاره شوه نبي علیه السلام یادوي د 14مې سپومۍ او چې تر څو زمونږ په وجود کې ساه وي تر هغې پورې د دې شکریه په موږ واجبه ده او ماشومان یې جینکۍ څه وایي هغې وایي اوهو نبي علیه السلام زمونږ ګاونډي شو خدای خشته پیغمبر مونږ له ګاونډ له راوسته نو نبي علیه السلام به هغه ماشومانو ته سر ورښکته که وی بچې دا سندرې ولې وښې وی د الله رسوله ته مو ډېر خوښې وی ستاسو ما سره مینه شته دی وی او وی ښه زما هم د سره ډېره مینه ده او چا به وی د ماشومانو جینکو به چغې والې جاء النبیو جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر راغی د الله رسول الله مبارک راغی د خدای رسول راغی او یو صحابي فرمایي وی زما د قسم په خدای وی هغه ورځ مې اوس هم یاد چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی وی دا مدینه روښانه وه رڼا وه پکې ډېره خشته ښکارېده او چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او لا قبر ته نو ښکته کړې وی هغه رڼا بیا موږ نه لیده وی هغه روښانتیا بیا غیبه وه هغه بیا موږ نه لیدله د نبي اسلام په راتلو یو رڼا پیدا شو نو مدینې منورې ته یو خوا خلک دي صاحب تورې چولې دي دیو ګوته او جناب نیزې ورسره دي او د نبي اسلام دپاره شعرونه وایي او خشته خشته مزېدار مبارکباد ورته ورکوي
او یو اوس په دې تمه دی چې مدینې منورې ته داخل شو د لارې نه یو خوا خلک ولاړ بل خوا ولاړ، نو یو وی صاحب ما سره به میلمه، بل وی صاحب ما سره به میلمه، بل وی صاحب ما سره به میلمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا ما دا اوخه پرېږدی، دا د الله ر طرف نه بس ماموره ده چې خدای ورته کوم ځای یادي هلته به دا کیني، نو چې کوم ځای د ما اوخه سملاسته دغه ځای کې به زه میلمه. د ګیله روک کار به نو صاحب واګې د پړي د اوښې سستې کړلې راښکلې نه، نو اوخه روانه ده. یو صحابي دی حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه، دا هغه د کور مخې ته دا اوښه سملاسته، او چې سملاسته نو نبي علیه السلام ترې کوزېده نه، نو بیا فورا پاڅېده. نو چې پاسېده لږه داسې وګرځېده راوګرځېده، دا ځمکې بوی را بوی کړه، نو بیا رالم په حقه زور ځای باندې سملاسته، او چې سملاسته نو هغه خپل هغه خپې وغځولې، نو بس نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو پوه شو، نو حضرت ابو ایوب انصاري د دروازې مخې ته ملاسته وه، هغه را منډه کړه او زر یې د نبي سامان کور ته دننه کړه، چې نه بل څوک رانه پې مخکې نه شي، خپل کور ته هغه سامان دننه کړه د نبي علیه السلام چې کوم سامان ورسره و. اوس خدای پاک د ابو ایوب انصاري کور ته نبي علیه السلام راورسو، دا ولې دې باندې نبی علیه السلام خوشحاله. یو خدا ابو ایوب انصاري د بنو النجار قبیلې سره تعلق لري. بنو النجار دا په مدینه منوره کې یو قوم دی او د پیغمبر علیه السلام ماماخیل دي. د نبی علیه السلام نیا چې وه د نیکه مور د عبدالمطلب مور د هاشم ښځه هغه د مدینې منورې وه او د دغې خاندان وه. نو گویا کې دی خپل ماماخیل چې د چا احسان پیړو راوونه لي چې خپل ماماخیل وکړه الله دی خپل ماماګانو د ماما اولاد یو، نو یو خو خپلو ماماخیل وکړه دیره شو. دویم زاد المعاد کې دغه لیکلي دي څه ورته ویلي کېږي، دا زاد المعاد دا یو کتاب دی ابن القیم، هغه زاد المعاد کې لیکلي، زرقاني م لیکلي دي چې د دې نه مخکې یو بادشاه په لاره تېرېده، طباع بادشاه د یمن، نو چې هغه په دې لاره د مدینې منورې تېرېده، نو په دې ځای کې هغه سره علماء کرام 400 علماء کرام، هغه علماء کرام دې ځای کې دوی دا یو دشت آبادي وه، میدان آبادي پکې نه وه، دشته وه، نو دوی دغه ځای کې پیاده قافلې به وې، خیمې خپلې ښخې کړې. نو چې کله سفر کوو نو دا 400 عالمان چې دي نو هغه بادشاه ته وایي، د یمن دی بادشاه ته وایي صاحب مونږ خو پرېږده، مونږ به هم دې ځای کې ځان له کورونو جوړ کوم، دا ځای کې دا ځمکه هم خوښه دلته آبادي. بادشاه ورته وایي ولې تاسو خو ما سره قافله کې را روان یې او په قافله کې به ځئ؟ وایي نه مونږ هم دلته بس ایسارېږو، مونږ پرېږده. وایي ولې؟ وایي یاره مونږ خپل کتابونه وکتل، دا هغه خوره ده او هغه کلی دی چې د آخر زمانې پیغمبر به دلته هجرت کوي او دلته به هغه آبادېږي. زمونږ کتابونه چې مونږ له کومه نقشه را کوي نو دا مقه نقشه ده، نو بس مونږ پرېږده چې مونږ دلته کې آباد شو. ولې؟ که مونږ جمدي یو او زمونږ په مخ کې دی راغی او هجرت یې وکړه چې مونږ یې خپل خدمت وکړو. نو دا بادشاه ورته وایي د آخر زمانې پیغمبر څوک دی؟ نو دې علماو ورته هغه صفت بیان کړه، د هغه ټوله نقشه او د هغه لوی منقبت او عزت او د هغه شان یې ورته ټول بیان کړ. چې دی به د آخر زمانې پیغمبر یې، د نه پس به بل پیغمبر نه راځي، د باندې به کتاب نازلېږي، د هغې به قرآن نومي، او یو داسې ډله چې هغه به کږه ډله عقیده به خرابي، جاهلان به هغه به په خدای نیغی، هغه به په خدای په صراط مستقیم برابري، دا پیغمبر دی. بادشاه ورته وایي ډېره ښه ده. نو دغه 400 علماء کرام چې دی په هغه ځای کې پرېښودل، او د بادشاه دا چلو که بادشاه هوښیار چې په دې کې کوم مشر عالم و نو هغه یې پکې یو کور جوړ کړو. وی دا یو کور در لزه جوړوم، باقي تاسو پیږئ ځان له کورونه جوړول پیږه. نو چې کوم پکې مشر عالم او ډېر نیک و د هغه دپاره یو کور جوړ کړو. هغه ته وی دا کور مې تاله جوړ کړه، خو دا ستا نه دی، ګورې دا کور ما د آخر زمانې د پیغمبر دپاره جوړ کړ او ته به پکې عارضي اوسېږې. که ستا په دور کې دا پیغمبر راغی نو ته به یې پرېږدې. او یو خط دی بادشاه ولیکه د نبي علیه السلام په نوم باندې، د طباع بادشاه، او هغې عالم دی ورکوي که ستا په ژوند کې دا پیغمبر راغی دا خط به ورته ورکې، او که ته مړ کېدې نو خپل زوی ته به وصیت کې دا خط په هغه له ورکې چې که بچې ستا په دور کې راغی دا خط به ته ورکې او کور به ورته خوشې کې. او که ستا زوی بیا مړ کېده هغه ته وایه چې ته خپل بچي ته نصیحت کوه، وصیت کوه چې دا خط ستا په دې نوسو کې رواني او د آخر زمانې پیغمبر راشي زما دا خط په ورته رسوی.
او دا کور مو مرته پرېږدی. نو دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د هغې بادشاه نوسی و، د هغې عالم نوسی و چې دا کم په دا کور یې جوړ که ورته. نو چې نبي علیه السلام سینګ ورغې نو هغه ورته هغه خط ورکړه، وی صاحب دا ما ته خپل پلار پرېښی دی، زما پلار ته د هغه پلار پرېښی دی، هغه ته د هغه پلار پرېښی دی، هغه ته د هغه پلار پرېښی دی، او هغه ته بیا یو تبع بادشاه په دې لاره تېرېده، دا کور یې دقه جوړ کړی دی او دا خط دی. په هغې خط کې هغه تبع بادشاه په نبي علیه السلام غایبانه ایمان هم راوړی دی او سلام یې پې ویلی دی او دقه شعرونه یې ورته لیکلي وو پکې، وی افسوس او ارمان که زه جمدې ما او زما په وخت کې ستا د نبوت دعوه راله نو زه به ستا دا خپې ووینځم، زه به ستا ډېر لوی خدمت وکړم، زه به په ته ایمان راوړم. نو نبي علیه السلام گویا کې خدای پاک خپل کور له ګورې راوسته چې د هېچا هم پې احسان دي، د خپل کور. بیا چې نبي علیه السلام پکې ډېره شو په دې کور کې، نو دا دو منزله کور و، یو لاندې چت و یو بره چت و، د خټو کور خو دو چته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه وایي چې د خدای رسوله مونږ به لاندې یو او ته به بره. پیغمبر علیه السلام وفرمایل نه تاسو به بره یې زه به لاندې یم، ځکه ما له میلمانه ځي راځي، نو چې میلمانه راځي او زه بره یم او په تاسو را تېرېږي نو دا لږه بده خبره ده. نو نبی علیه السلام لاندې اوسېده او ابو ایوب انصاري رضی الله عنه بره دیره شو. چې شپه شوه نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه وایي چې زړه کې مې سوچ راغی چې خدای دا دې څه غلطي وکړله، ته بره یو نبي علیه السلام لاندې دی، ابه زمونږ د خپو لاندې مونږ خپې به پرې راپاسئ، هسې ګناه مو کړله. اوس راځو نبي علیه السلام که ګورو دروازه یې لرکو هسې نه د خوبه راپانسي، یو ګوټ له لاړو چې دلته به نبي علیه السلام ني. بیا مې وایي سوچ وکړه هسې نه دلته لاندې وي هلته به ني. بیا مې وایي هسې نه دلته زمونږ د خپو لاندې وایي ښځې خاوند مونږ دواړو ټوله شپه دیوال پورې تېره کړله چې د دیوال دی جهه کې خو خامخا نشته، نو دلته هم شپه تېره کړه. او اتفاق دا و چې یو ټیم مونږ ځان سره د اوبو وړی هغه ټیم رانه توی شو. چې ټیم توی شو مونږ وی هسې نه د اوبه چې لاندې وساسي او په پیغمبر علیه السلام د اوبه ورونه شي. نو مونږ سره یو څادر او سخته یخني و جمع و، نو مونږ هغه څادر د ځان نه کوز کړه، هغه هم په هغه اوبو کې ومنډه چې د اوبه ځان ته جذب کې وراکاږي، هسې نه د اوبه په نبي علیه السلام ورنشي. دومره انتهایي عقیدت او محبت د صحابه کرامو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. وی شپه هم په یخنۍ کې دیوال سره تېره کړه. سهار چې راکوز شو نبی علیه السلام ته چې د خدای رسوله مونږ نه دا کار نه کېږي، شپه هم بېګا دیوال پورې په ولاړه تېره کړه، ته مهرباني وکړه بره اوسېږه او مونږ به لاندې. وی نبي علیه السلام وفرمایل چې نه خیر دی، که تاسو زما د پاسه سملی د اجازت دی، پروا نشته، خو که زه بره یم نو دا خلک سړي به راځي ما له ملاقات له په تاسو به را تېرېږي نو دا نامناسبه ده. دینه څه معلومه شوه؟ دا معلومه شوه چې د صحابه کرامو هغه محبت او مینه څومره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. دین علما دا معلوموي چې د هر عالم به احترام کوي او عزت به کوي. زمونږ دغه چې دی د شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، د هغه زوی یو ځل په دارالعلوم حقانیه کې راغلی و تقریر کوم، زه ناست وم، نو هغه وی زما د پلار کټ چې و د شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه وی هغه قبله په نور خاتو داسې. نو کتاب لیکي چې مسنون املاسته داسې ده چې ستا خپې دې طرف تی او سر دې دې طرف تی او په ښي طرف سمله چې ستا مخ قبلې ته راشي. وی ما مې د مور نه تپوس وکړو چې مورې زما د پلار دا کټ خو غلط پروت دی، په کار خو دا وه چې د خپې دې طرف ته وي، ته څه وایي کوم څه ورته وایي، سویل ورته وایي که څه شی قطب ورته وایي، چې خپې سویل ته او سر قطب ته، سر شمال ته او خپې جنوب ته، او پر ښي طرف سړی سملي او قبلې ته مخ راشي. نو دا ولې زما پلار د سنتو مطابق ملاسته نه ده کړې؟ وایي ما ته مې مور وې چې په لومبۍ شپه باندې ما دته کټ همدقسې سم کړ، نو چې دی راغی په کټ کې کېناست، وایي ما ته وایي چې زما دا کټ داسې واړوه چې خپې نور خاته دي او سر یې قبلې ته. وایي ما ورته چې صاحب دا طریقه خو سنت ملاسته نه ده، سنت خو دا بل شان ملاسته ده. وایي چې بالکل ټیک ته چې سنت طریقه خو دا ده، خو په دې طرف باندې زما د استاذ کور دی، نو زما خپې زما د استاذ کور ته راځي، دا زما بېادبي ده چې استاذ طرف ته زما د خپو د کټ خپې راشي او زه ورته خپې غځوم، نو دې کې هېڅ ګناه نشته. که د استاذ طرف ته چا خپې راشي دې کې څه ګناه ده؟ لیکن دا په دغې بزرګانو کې احترام او قدر یو عزت و پکې زمونږ په کتاب کې شته، خو د پښتنو په کتاب کې نشته.
ستاسو په کتاب کې نشته. نه څوک د امام قدر کوي، نه د عالم قدر کوي، نه د استاذ قدر کوي، نه د پیر قدر کوي، نه د پلار قدر کوي او نه د مور قدر کوي. ځکه خو ډغرې په ډغرې مونږ ګرځو که نه. که یو بچی د خپل پلار قدر نه کوي، پلار ته خو د میخو د مزدور نه په بد نظر ګوري، د مور خیال ساتي نه. بس یو ښځه شته که شکر ده چې ښځه شته، یعنې دنیا به پروانه وه. بچی خپل شته که نه، ته چا بچی نه، ته د مور پلار خیال نه ساتې. مور چې بوډا شوه، مور کمزوره شوه او مور بیماره شوه، بس دا به کور کې پردي خدمتونه به کوي. ستا دا غول چې پاکول او تاله دا جامې وینځلې، نو هغه وخت کې ستا خدمتګاره وه. او نن چې د خپله ښځه ولیده نو مور وینځه شوه. نن چې د خپله ښځه ولیده او خپل بچی نو پلار بس نن نوکر او مزدور شو. دنیا کې چې څه کوې کوه، خو خدای له به ورځئ او که به نه ورځئ، الله به د دې تپوس د قیامت پر ورځ نه کوي. د استاذ قدر نشته، د ملا قدر نشته، په سپک نظر ورته ګوري. استاذ ته خو تاسو د قصبګر په نظر ګورئ. ما ته بعضې خلک وایي ورته په دې مقبره کې د اسقاط نه هلې، نو دا ګناه ده که دا ناروا دی؟ نه ناروا ده او نه ګناه ده. خو د اسقاط چې څوک دي تاسو هغه ته قصبګر په نظر ګورئ، او زه ستاسو قصبګر نه یم. مقبره کې د اسقاط ورکې هغې د نه غریبانانو نه غوښتې، تا په خپل خیال نه وړي، او چې راویړی ورکې نو په سپک نظر ورته ګورئ. نو مې انشاءالله العزیز د په سپک نظر د جوارو د ساګ ډوډۍ مې قبوله ده، خو ستا د پښتون دا سپک نظر مې نه دی قبول. یاد وساتې په دې مسله چې کوم سړی درته ولاړ دی دا د پیغمبر وارث دی. تا ته عقیده ښیي، تا ته قرآن ښیي، دا جنازه درته ده ښولې ده، دا چې ته خدای ته ولاړې دا مونځ کې دا مونځ درته ده ښولې دی. که ده درته دا مونځ نه وی ښولې تا به یو سجده هم نه وی لګولې. که ده درته دا خدای نه وی ښولې تا به دا خدای نه وی پېژندلې. که دا آمنت بالله درته نه وی ښولې ته به کافر ګرځېدې. که دا زکات او دا حج او دا روجې درته جنازه نه وی ښولې نو ستا مړي به بې جنازې ښخېدل. دا د پیغمبر وارث په مسله ولاړ دی، ده به قدر کې عزت به کې سپک به نه ګورې. که سپک دی وکتل نو خدای شته د قیامت پر ورځ الله به سره پېښېږي. خو چې خوله پاکو ملا ته کنځل، چې خوله پاکو ملا ته کنځل، ولې دین یې راته ښولی دی، ولې زما بچي ته یې قرآن ښولی دی، ولې زما بچي ته یې جنازه ښولی ده. نه، ملا سپک دی پرې معاشره کې. نو یو یاد ساتئ رونو، تاسو ته ویم نور خلک به خپل کار کوي، خو تاسو زه پوهیږم په ما باندې دا لازمه ده چې د پلار به قدر کوې، د مور به قدر کوې، د استاد به قدر کوې، د پیر به قدر کوې، د سپینګیري به قدر کوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه انسان نه چې سپینه ګیره به یې وه په لار به ترې مخکې نه ته، د سپینه ګیره ده. نن سپینګیري د دې ګیرې نه خلک راونیسي او راوې پردې او ټوپونه پرې وایي، کنځل ورته کوي. ګیرې والا خو نن په معاشره کې دا خو لا بېله مسله ده. ګیرې والا ته خلک په سپک نظر ګوري، وایي ستا دا ګیره ده دا ګناه کې، ولې دا ګیره ورته وایي چې ګناه وکړه، ستا دا ګیره ده دا ګناه کې، ګیرې ورته وایي چې ګناه وکړه، ګیره وخورئ اوس ګناه تم کې غم کوي. زه د ګیرې د برکت نه ډېر خلک د ګناه نه یو پوټی بچي، ابه لکه کمه ګناه کوي او ته به ډېره ګناه کوې. ګیرې ته په سپک نظر نه ګوري، دا پیغمبر سنت دی. بهر کې دا د هغه قدر او عزت ښه چې نبي علیه السلام به کله ډوډۍ وخوړه نو باقي ډوډۍ به هغې له ولېږله. نو چې هغې له به یې ولېږله نو ګوره بیبي د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زنانه ده، نو هغې به په هغه ځای شروع کړه چې په کوم ځای کې به د نبي اسلام د ګوتو مبارکو نښې پرتې وي د برکت دپاره. ډېر خلک یې برکت هم نه منم، د مشرانو برکت بس دا نه منم، نه په هغه ځای کې به دې ګوتې کېښودې چې په کوم ځای د نبي علیه السلام مبارکې ګوتې لګېدلې دي چې دا زما خېټې ته لاړې شي. یو بیبي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکره راغی، نو د مشک په خوله باندې خوله کېښوده او بېت یې وڅکلې. مشک دا مشکونه بازار کې خلک ګرځوي که نه، نو چې څنګه ته نبي صاحب خوله مبارکه پورته کړه هغه بیبي فورا لاله او چاړه یې راواغېسته او هغه ځای چې د نبي صاحب خوله مبارکه پرې لګېدلې وه زر یې په هغه چاړه باندې کټ کړه، ځان سره یې کېښوده، وایي د حضور پاک مبارکه خوله پرې ولګېده دا به ځان سره د برکت دپاره محفوظ ساتم، بل څوک به پرې خوله نه لګوي. دا خو د بزرګانو د نیکانو برکت شته که نه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برکت خو شته که نه. مونږ برکت څه کوو؟ نن سبا د پیسې نه غټ برکت بل نشته، نه د قرآن برکت شته او نه د پیغمبر شته او نه د حدیثو شته. بلکل عقیده د خلکو تباه ده، خلک برباد دي ځکه خو په قهر د خدای اخته دي. نو هغه ځای نه به یې ګوتې مبارکې لګولې چې ګوتې به یې لګولې چې کوم دی د حضور پاک ګوتې مبارکې لګېدلې دي. نو یو ځل نبي علیه السلام دی ډوډۍ ولېږله، نو روغه سالمه یې ول هغه ترکاري واپس ولېږله. نو دی راغی وایي د الله رسوله نن خو تاسو ډوډۍ ونه خوړه دا ولې؟ وایي یاره په دې ترکارۍ کې اوږه کچه اوږه او کچه پیازو، نو ما ځکه تاسو ته واپس کړه. نو خیر دی حرامه نه ده کچه اوږه او کچه پیازو،
خو زه چونکې ما له فرشتې راځي نو چې دا اوږه او کچه پیاز وخورم نو د دې نه بیا د ما د خولې نه بوی ځي نو بیا جبریل علیه السلام نه راځي نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو یې وخورئ او زه یې نه خورم نو نبي علیه السلام فرمایي چې په کومه ترکارۍ کې کچه اوږه یو کچه پیاز وي نو چې کوم سړی جومات ته مانځله ځي یا یو ډلې د مانځله ځي نو دا کچه اوږه او کچه پیاز دې نه خوري ولې چې د جومات ته ځي د خولې نه بوی ځي نو چې د خولې نه بوی ځي نو فرشتې دا بوی محسوسوي نو فرشتې ورته نه نږدې کېږي نو ګوره اوږه او پیاز حلال دي حرام نه دي که څوک یې خوري خو چې ډلې له ځای نه به یې خورې د خولې نه دې بینځي نو نسوار به په کوم کتاب کې حلال شي اوږه او پیاز خو حلال شی دی که نه خو چې ډلې ته ځي نو نه به استعمالی نو نسوار خو مردار دي که نه چې ډلې له ځي نو څنګه دې په خوله کې اچولی دي نو بعضې بلا صاحبه د نسوارو دپاره په 100 پیسو هغه کوپې اخېستې ډبې نو راوبړي نو صاحب جومات کې به دغه د قالین لاندې او یا د جانب د صف لاندې به کېږي او څوک یې لا دونه احترام کوي چې هلته یې بار په سپلی کې کېږي ولې جومات ته ساتي نسوارو نه توبه وباسئ نسوارو نه یو خو په دې کې تماکو دی او تماکو د نشې شی دی تماکو نشه پیدا کوي که نه پیدا کوي بل پکې خاوره ده ایره خو خاوره ده که نه لیکن لا ما واورېدل چې بعضې خلک پکې لا بادام اچوي خدای دې په دغه نسوارو تندر وغورځوي چې لا خشته بادام دې پې خراب کړل کمبخته خورې یې ولې نه بادام پکې اچي خیال دې راغی نو ایره ده هغه پکې اچي دوه ایره تېرېږي او نسوار تېرېږي ګورئ ګنې نسواري سړی د خوله ښه پاکه کي ښه پوره او اودې وینځي او بیا دا چلو کي او لاړې دې تو کي که د نسوارو هغه رنګ پکې نو زه به جرم ورکړم بلکل تېرېږي تماکو دې هم تېر شو ایره دې هم تېره شوه ښه جناب بل ګناه پکې څه ده بل دا دی چې خوله کې دې پراتي نو خدای در باندې انټوش کې نه لګوي یعنې چې د ما غوندې د سپینې جامې ملا درته مخکې ولاړي او لا انټوش کې دې مه کړو نو ابه مکمل داسې کوي چې پوره به یې ولاړئ دا ما ته یو سړی وی یو طالب وی د نسوارو دم راته وښایه مولي صاحب چې زه یې پرېږدم مې د زه به یې ته داسې دم وښیم که تا نسوارو ته کتل نو زه به راشه زما په مخ لاړې راوتو ته وی شا والا دم راته زر وښایه مې د چرګې سوټې ته ګوره بس دا سوچ وکړه چې زما په شونډه کې د چرګې سوټه پرته ده د چرګې سوټه په نسوارو کې هېڅ خاص فرق نشته خدای دپاره نن نه چې کم سړی نسواري وي که نه توبه ترې وباسئ اوس نه توبه وباسئ څونه پیسې دې پرې لګي په ګناه څومره پیسې دې په نسوارو لګي او صاحب لا نن سبا خو بازار کې ډبلۍ لګېدلې دي کارخانې لګېدلې دي او د 400 نسوار او خدا خو چې پنډی لاهور ته لاړ چې هلته چغې وي د 400 نسوار مې خلک 400 د دین مرکز دی او په نسوارو یاده شوه په نسوارو یادېږي یو ځل اخبار لیکلو ډېر مخکې وایي په 400 کې د ورځې 15 منه نسوار خرڅېږي 15 منه اجره پخوانی خبره نو ګوره جناب چې خوله کې د نسوار واچول اسراف پکې راغی بزر غاښونه دې پې خراب شو تېرېږي مسلمان له ته بدبویي وردي د رحمت فرشتې راته نه نږدې کېږي پیاز که خورې نبي علیه السلام فرمایي کچه اخره کچه اوږه هم خورې نو اخره خو مجلس ته به نه ځې چې مجلس ته ځې نو نه به یې خورې او که خامخا دې ورته کېږي نو په غوړو کې سره که یا په اوبو کې پخه که چې بوی یې ختم شي او د سګرټو بد بوی د سګرټ او د نسوار د دواړو نه ګورې توبه وباسئ دا په ګناه همیشوالی دی او پیسې هم پې در نه دي اسراف دی توبه وباسئ بهر کیف ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیره شو ځان لی بیا اوس هلته څه کوي هلته کې ځان له بیا جومات جوړ کړه مسجد نبوي مبارک لومبې چې هلته کې کار شروع کو وی دا ډاګه د چا ده وی دا صاحب 2 ماشومان درونه دي د یو سهل نوم دی او د بل سهیل دی یتیمانان دي تره سره اوسېږي وی راولئ ترې وله راوسته او ماشومان یې راوستل وی یاره دا ځای زمونږ خوښ دی او دا مهرباني وکړئ په مونږ را خرڅه کوئ چې مونږ پکې جومات جوړ کړو بیا هغه لومبنۍ خبره شوه نبي علیه السلام د خپل کور د جوړولو نه مخکې د خدای کور جوړوي جومات ما راته وختي وي وی صاحب مونږ خو یې خرڅو نه وی خیراتي ورکو الله له وی نه دا یتیمانان دي دا ماشومان دي یتیمانان دي او د یتیم مال دا مونږ نه اخلو د یتیم مال خوراک نبی کریم صلی اللہ قرآن کے اللہ فرمائی الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیستون سعیرا چې کم سړی د یتیم مال په خېټه کې واچي ډېرې دا ومني چې ما په خېټه کې د جهنم اور ور واچو او دی به بل شوی اور لځي د قیامت پرس بل شوی اور لا یاد وساتئ کم سړی چې مړ شو او د هغه یتیمانان ماشومان الکان او جنکۍ پاتې شوی قطعا د هغه سخات مقبرې ته یې ونسئ
بالکل به یې نه وړی که څوک پې د خپل ځان نه اسقاط ورکوي خیرات نو یو وردی کي که د خپله څوک د تره زوی یې راغی د ماما زوی یې راغی سخر یې راغی رور یې راغی او هغه وایي زه پې دا خیرات کوم نو ودې کي لیکن د ده د مال نه به قطعا خیرات نه کوي ځکه دا مال د دې مړي نه دی دا د یتیمانانو دی چې پاتې شو دا د هغه نه دی اوس امر شو دا د هغه یتیمانانو دی او د یتیم مال بغیر د هغه د اجازت نه په مقبره کې ولې تقسیمیږي د یتیم مال د هغه د اجازت نه بغیر خوراک دا حرام دی نو که دا سړی مړ شو یتیمانان بچي پاتې شو پام کوئ ګورې د هغه خیراتونه ورپسې د هغه د هغه پیسو نه ونه کوي دا یتیمانان به سبا پردي خدمتونه کوي دی به څه کوي که څوک رور ورپسې کوي تربورې کوي مامې کوي سخرې کوي د ځانه ودي کې بالکل خو د دې سړي د مال نه منع کوي دا مال اوس د دې مړي دی نه د هغه د مرګ نه پس دا د ده د ماشومانو بچو دی د یتیم مال خوراک ډېره لویه ګناه ده نو نبي علیه السلام فرمایي ورته چې د یتیم مال دی او دا موږ بې پیسو نه اخلو تر ته یې وی قیمت یې ولګوه وی صاحب ډېره ښه ده قیمت یې ورته ولګو او د هغې پیسې یې ورته ورکړلې او هغه ځمکه جومات باندې خرڅه شوه او چا واغېشته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه واغېشته هغه د خپله جیبه پیسې ورکوي صاحب دا خدمت زه کوم بیا د هغې نه پس په هغې کې کنډرې منډرې وې هغې یې وارې کړې او د کجورو بوټي و هغې وواله هغه یې ورته په غاړو باندې واچوله او نبی علیه السلام بیا په خپلو لاسو مبارکو د هغې خدمت شروع کو او مزیدار مسجد نبی مبارک یې جوړ کړ لومبی جومات او پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د امامتۍ منځ شروع کړ دا جومات وچه ډاګه او پکې به مونځ کېده بیا وروسته نبی علیه السلام د کجورو ستنې په صحابو باندې راوړې او د هغې د پاسه بیا د کجورو څانګې خورې کړې یو سپر یې پکې جوړ کړ هغې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا خپل منځ کو صحابه کرام به راتلل چاته به یې منځ خو چاته به دین نور احکام خول چاته به خشتا عقیده خوله څوک به راتلل مسلمانېدل به لومبې چې څوک راځي مسلمانېږي هغه یهودیان دي یو یهودي عالم دی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دی راغی دی خدای مسلمان چې څنګه راغی نبي علیه السلام ته داسې مخامخ وکتل نو دی وی چې ما ورته وکتل نو ما فورا پوه شم چې زموږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي هغه ټول په ده کې موجود د ورایه نه مې معلوم کړ او فورا ما وی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی وی بیا مې وچې ولګې یو څو تپوسونه ترې کوم یو درې تپوسه مې د نبي علیه السلام نه وکړل او هغه درې واړه تپوسونه جوابونه یې راته ټیک راکړل وی ما ورته وی چې صاحب بس ایمان راوړم مسلمانېږم وی مسلمان شوم وی ما ورته وی چې صاحب زه خو مسلمان شوم خو دا یهود چې دي په خلکو ډېر بهتانونه تړي نو ته زما د مسلمانۍ دا خبره لا مه کوه راځه د یهودو له د ایمان دعوت ورکه نو که خدای چې د دوی مسلمانان کې یهودیان یې ټول راوغوښتل عالمان نبي علیه السلام علیه اسلام دعوت ورکړه چې ورې که دوی ونه منه نو نبی علیه السلام ورته فرمایي وی تاسو کې عبدالله ابن سلام څوک شته اوس هغوی ته خو پته نه لګي چې دی مسلمان شوی وی او وی څنګه سړی دی وی خیرنا و ابن خیرنا دی په موږ کې ډېر زیات غوره سړی دی او د ده پلار هم ډېر ښه سړی پلار هم ډېر ښه سړی دی وی ښه ګورئ که هغه ایمان راوړي تاسو به ایمان راوړئ وی خدای ری هغه د ایمان نه وساتي چرې به هم هغه راونړي هغه خو ډېر زبردست سړی دی زموږ په دین کې وی ګورئ مه کوئ وی نه سوال نه پیدا کېږي چې هغه ایمان راوړي عبدالله ابن سلام را پاسید وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې کلمې وی دوی څه وی وی شرنا و ابن شرنا وی دا ډېر ګنده سړی دی پلار هم ډېر ګنده سړی عبدالله ابن سلام ورته وی دقې نه صاحب یارېدم دې نه یارېدم چې دا خبره کوي یو یهودي به راته یو او چې نبي علیه السلام به یې کته نو ډېر کسان یهودیان هغوی مسلمانان شو او د مدینې منورې چې کوم عام خلک وو انصار د هغه 400 علمو بچي دي لوستي دي دوه قومو اوس او خزرج هغې کې هم خدای اکثریت مسلمانان کړل نو به هر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړه هلته الله د دین کار روان کړ د دین کار دپاره دا نشته هجرت هم دین دپاره راغلی دی په مدینه منوره کې اسلام شروع شو بیا چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو انصار یارېدل یاره وی هسې نه نبي علیه السلام په خپل کلي کې پاتې نه شي یارېدل او هلته څه غنیمتونه نو نبي علیه السلام هغه غنیمتونه د مکې مسلمانانو له ورکړل ځکه دا نوې تازه مسلمانان شو نو نبي علیه السلام د غنیمتونه وله ورکړل وی پرې چې دوی لږ پر اسلام کلک شي خبرې مه کوئ وړو بره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصار راغونډ کړل په یو خیمه کې کېنو وی ای انصارو
وی ستاسو څه بعضې خبرې ما ته را رسېدلي دي او هغه دا چې تاسو وایئ چې نبي علیه السلام غنیمتونه او مالونه د مکې خلکو له ورکړل. وی صاحب او دا زموږ بعضې کسانو ویلي دي. وی ګورئ وی دا د مکې خلک نوي مسلمانان شو، زه یریږم چې هسې نه د دې نه زه لاړ شم او دا واپس کافر نه شي، مال دولت مې ورکړه لږ به خوشحاله شي، په دې اسلام به کلک شي. او وی ګوره وی تاسو نه خوشحالېږئ، وی خلک به مالونه یوسي او کور ته به لاړ شي او وی تاسو به ځان سره رسول الله خپل کلي ته بوځئ، زه به تاسو سره ستاسو کلي ته ځم. په دې خوشحاله شو. وی صاحب مونږ خو یریدو چې خپل وطن دې فتح شو دلته پاتې نه شي. وی نه که هجرت نه وي لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار. وی که هجرت نه وي نو زه به ستاسو د خاندان کې پیدا شوی وی او وی که ټوله دنیا په لاره روانئ په بل طرف ځي او انصار په یو تنګه دره کې ځي نو زه به نورو خلکو سره په لاره نه ځم او زه به انصارو سره په لاره ځم. او د انصارو مثال داسې دی لکه په اوړو کې مالګه پکې عزتمند دی او ای انصارو خلک به زیاتېږي تاسو به کمیږئ او ستاسو سره به وروستو خلک ډېر زیاتي کوي خو تاسو به ډېر زیات صبر کوئ او تر هغې پورې به صبر کوئ چې ستاسو ملاقات به ما سره د محشر په لوی میدان د حوض کوثر په غاړه کې. نو انصار ډېر زیات خوشحاله شو. هغې وی او افسوس خلک به مال وړي خپل کور ته او موږ به رسول الله مبارک ځان سره مدینې منورې ته بوځو. نو نبي علیه السلام خپل کلی فتح شو خو خپل کلي کې بیا هم ایثار نه شو، واپس مدینې منورې ته راغی. دومره نبي علیه السلام د صحابه وړه ساته چې دا خفه نه شي او دا خوشحاله شي. دا هجري تاریخ چې زموږ شروع شوی دا د عمر رضی الله عنه زمانه کې په دې کې اختلاف راغی چې دا هجري تاریخ د کوم ځای نه شروع کړو. چا وی د نبي سم د پیدایش نه شروع کړو. نو عمر صاحب دا خو د عیسایانو سره تشبیه راځي ځکه عیسایان عیسی علیه السلام د پیدایش نه تاریخ یې پرېږدي. چا وی د نبي سم د وفات نه تاریخ مقرر یاره ویه خو ډېره لویه سانحه ده ډېره لویه نو دا تاریخ د هغې نه شروع کړو. نو بیا د هجرت نه د هغې تاریخ شروع کړو. خو هجرت خو په ربیع الاول کې شوی او تاریخ یې د محرم نه شروع کړو. نو محرم نه ځکه شروع کړو چې نبي علیه السلام د هجرت چې کومه اراده وه او صحابو ته حکم وکړه هغه د محرم نه شوی و. نو هجري تاریخ دا هجري ورته ځکه و چې دا د هجرت د نبي علیه السلام د هغې ارادې نه شروع شوی. به هر کیف هجرت د دین چې یو سړی وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي دا د دین زموږ یو حصه ده. د خدای دین ته خلک بلل او وطن د الله دپاره پرېښودل او یو ځای کې چې آباد شي لومړي جومات جوړول دا ډېرې مسلې د دې نه معلومې شوې. انشاءالله کوشش وکړئ چې په دې مسلو خدای پاک موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي. که یو سړی الحمدلله ووایي او صورت ته نه هیر شي نو مونځ یې کېږي او که نه دی به سجده سهوه کوي او که د سجده سهوه ونه کړله نو بیا مونځ دې واپس کړي، اعاده واجبه ده. دلته انجیوز والا راځي نو بندولې پکار دي په دې کلي کې او که نه نو که فحاشي خدای به معلومات به وکړو څه معلومات به وکړو چې دا کم خلک دي. یو سړي بل سړي ته ووې چې جومات ته راشه مانځله نو هغه ورته په جواب کوي چې زموږ رزق ارام دی نو مونځ څه لپاره کوم. خبره داسې ده که د یو سړي رزق حرام وي که نه نو مونځ دې نه پرېږدي. د مونځ دوه فایدې دي، یو دا چې ستا غاړه خلاصېږي دا مونځ په تا یو قرض دی، یو دا چې ستا ثواب کېږي. یو دی غاړه خلاصه شو په تا قرض دی او بل دی ثواب کېږي. نو که یو سړی جامه حراموي او رزق حرامي او دی مونځ کوي نو غاړه خو یې خلاصېږي د خدای قرض ته خلاص شو خو ثواب یې نه کېږي. نو که حرام مال او ته مونځ نه کوې نو غاړه دې بنده شو ثواب دې مونه شو. نو د دې مونځ تپوس به کېږي غاړه دې بنده ده. نو که حرام مال هم یو سړی خوري جامې هم حراموي خو مونځ به نه پرېږدي ځکه به نه پرېږدي چې غاړه به یې بنده پاته شي. نو قرض د خدای خو دې خلاص که که نه ټیک ده چې هغه ثواب د مونځ خپل چې کوم دی کې ثواب دی هغه ثواب دې ونه شو عملنامه کې به د ثواب د مونځ نه چې مال دې حرامي خو غاړه دې خلاصه شو الله به تپوس خو درنه ونه کړي که نه چې مونځ دې ولې نه دی کړی. نو د مونځ دوه فایدې دي، یو غاړه خلاصېدل یو ثواب د عملنامې. ثواب په حرام رزق کې د مونځ نه کېږي غاړه خلاصېږي. دا د یو سړي سره د بلډینګ متعلق تپوس کړی دی دی ځان له بیا ما نه تپوس وکړي. دی و چې یو کس د دنیا د مسایلو نه تنګ شي او د مرګ اسباب استعمال کړي ځان مړ کړي جایز دی که نه؟ بلکل ځان وجل ډېره لویه ګناه ده. د جون نه سړی ولې تنګېږي؟ مزدوري دې کوي کمه دې خوري
جماعت کې د کینې الله دی یاد او که یو سړی تنګ شي هجرت دی وکړي بل ځای ته دی لاړ شي لیکن ځان به نه وجني که یو سړی تنګ شو ځان یې مړ کړ نو د خودکشۍ دومره ګناه کېږي لکه چې اویا مړي کړي لکه چې اویا کسان د وجلي او جهنم کې به پروتي نو په کوم شي کې ځان وجلی دی نو الله به هغه شی په جهنم کې ورکړي چې شا به ځان توس وجنه ځان به پرې وایي د صوبې سرحد حکومت د تعلیم د مفت کولو اعلان کړی اوسه پورې سکول کې دا واقعي د دې اعلان شوی خو دا سکولونو ته د هغې نوټیفیکیشن نو رسېدلي مونږ یو 2 ورځې وشو وزیر اعلی صاحب سره ملاقات وکړم دا شکایت مو ورته وکړه هغه وایي چې هغه ته پته نه وسه بعضې دغه وي پکې نو هغه به انشاءالله چې یا نن یا پرون به سکول ته د هغې چټۍ راغلي انشاءالله هغه تعلیم هغه فیس باقاعده مفري شوی دی ښه اکثر په کورونو کې زنانه یو بل ته وایي چې ښځې خدای سپیرې پیدا کړي دي نه ښځې خو سپیرې نه دي ښځې خو بختورې دي دا خو زمونږ دا خلک وایي که نه وي د ټانګې 2 پله دي یو سړی دی یو ښځه ده د ښځې نه بغیر وي ټانګه نه شي تللی دا خو سپیرې نه دي ښځې د ښځې نه بغیر ګزاره کوم ځای کې ډوډۍ دله څوک پخوي د کور انتظام دله څه کوي دا بختورې دي ښه څنګه چې سړي د آدم علیه السلام ته نسبت کېږي د ښځو حوا بیبي ته نسبت کېږي یو سړی بل انسان ته وینه ورکولی شي که نه نو چې سخت ضرورت وي یو سړی مري او د وینې ضرورت وي نو که یو انسان چاله وینه ورکړي نو علما لیکي چې دا جایز دی او د بیمار دی اپریشن یې کړی دی د خپې دعا غواړي الله دې وله شفا نصیبه کړي که یو امام د ماسپښین یا د مازدیګر په مانځه کې قرات په زوره شروع کړي دی دې ورپسې بیا وروسته سجده سهو وکړي ښه د جنازې یو تکبیر یا 2 تکبیرونه ته لاړ شي دا سړی به امام سره شریکېږي که نه ګوره یو سړی داسې وخت کې ورورسېد چې امام د جنازې ته ولاړ دی 2 یا 3 تکبیر یې ویلي دي اخیری تکبیر کې دی بس ډېرې فورا نیت وکړي او 4 وړه تکبیر یې ځان سره وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خیر دی که پکې نور څونه وي جنازې وشو دغه 4 وړه تکبیرونه دی وایي بس دغه کافي که چا ځمکه په اجاره اخیستې وي د دې په زکات د اجارې د پیسو نه ورکوي که د آمدن نه ګوره ځمکه زکات نه یې ته عشر وایي ښه دا ده چې مالک او اجارهدار یو بل سره د اجارې په وخت کې فیصله وکړي چې عشر به څوک ورکوي نو که دا فیصله وکړه چې مالک به ورکوي نو بیا عشر په اجارهدار نشته او که وایي چې اجارهدار به ورکوي په مالک نشته او که دا جوړه یې ونه کړله نو بیا داسې صورتحال دی چې کوم اجارهدار دی دا ځمکې زمیندار دی به د خپل آمدن نه عشر ورکوي او مالک چې خپلې کمې پیسې واخیستې نو په هغه عشر نشته کال پس که دا پیسې ورسره پاتې شو نو د هغې نه زکات به ورکوي دعا وکړئ رب العالمین زمونږ په حال رحم وکړي د آفاتو بلیاتو مصایبو مشکلاتو غمونو نه په امن کې وساتئ الله که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي بعضې که یو زنانه ده هغې ته څه بیماري د دعا وکړي چې الله وله شفا ورکړي نور که څوک مریضان دي په کورونو په هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي الله که څوک قرضداران یې قرضونه خلاص کړي خدای زمونږ د حلال رزق نصیب کړي زمونږ د دې محلې یو ورور فیض محمد وفات شوی دی غریب دلته دې جومات کې ډېره موده بانګونه ویلي دي ډېره موده او ډېر ښه انسان و نیک سړی و صوفي سړی و او بیا غریب څه د مزدورۍ دپاره بل خوا تللی و او ځوانۍ کې وفات دعا ورته وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي د ځوانۍ مرګ دا ځان له د شهادت مرګ یې ګورې الله دې مغفرت نصیب کړي او داسې ماشومان یتیمانان بچي پاتې شو واقعي نو چې څنګه ګوره الله د انسان پالنه کوي چې څنګه خدای د هغه پالنه کوله دغه رنګې به خدای د بچو انشاءالله انتظام کوي خو تاسو مته دعا کوئ چې خدای پاک یې دغه ماشومان واسره شي او رب العالمین د هغه مغفرت نصیب کړي او که څه انسان د زیاتې کمیتې شوي الله دې ورته د هغې بخښنه نصیب کړي او بیا مزدورکار سړی نو که ستاسو څه پټو مټو کې خامخا انسان یې څه ګیا کړي یا مثلا څه وږي نیم شو کولی دا خامخا دا مزدورکار کوي د هغې ورته تاسو هم بخښنه وکړئ الله دې مغفرت نصیب کړي لوی سفر دې خدای خوشحالو کړي وارثانو له دې الله دغې غم غټ غم په عوض کې د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي په دیدار آباد کې یو بل هلک دی بل اکسیډنټ کې مړ دی دا هم ډېر لوی صدمه ده د اکسیډنټ مرګ چې دی نو هغه د انسان د شهادت مرګي نو خدای د هغه مرګ د هغه د شهادت وګرځي او د هغه وارثانو له دې رب العالمین صبر ورکړي څومره مردګان چې زمونږ او ستاسو مشران وفات دي الله دې ټول وبخي مونږ او تاسو ته د الله تعالی د هدایت د اسلام زندگی نصیب کړي خدای دې زمونږ دین سره مینه پیدا کړي الله دې زمونږ قرآن سره مینه پیدا کړي الله دې زمونږ رسول الله مبارک سره مینه پیدا کړي خدای زمونږ په زړونو کې ادب او احترام پیدا کړي د مشرانو د عالمانو عزت خدای زمونږ په کې پیدا کړي او
الله زمون د مسلمان اتفاق پیدا کړي. کوم دی چې مسلمانان د کافرو د لاسه په تکلیف کې مبتلا دي، الله یې دغه مسلمان امداد وکړي او دغه کافر د خدای په خپل قهر تباه او برباد کړي. اخر وخت کې دې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد. زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشتر آباد باراستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.